قدرمنو په ځوانانو کې د زړه مسلې را روانې دي، هارټ اټیک را روان دی. اکثر موږ زه خپله چې دا پوسټونه شروم کله څوک مړ وي ځوان هلک وي چې پوښتنه وکړم څه کیسه ده، ولا هارټ اټیک. نو چې په ځوان هلکانو کې 13 کاله عمر دی، 15 کاله عمر دی، په دې کې هارټ اټیک را روان دی، دا ډېره سیریسه مسله ده. شوګر دی کنټرول بلډ پریشر هغه دا ډېر ښه خبره وکړه. که د شوګر مریض اوس او که د صحیح کنټرول نه وي نو دې د وجې تا ته هارټ اټیک هم کیدی شي، فالج هم کیدی شي. که شوګر دی ښه کنټرول بلډ پریشر نو د هغې چانسز بیا کم شي. سلامونه قدرمنو، زه دا وخت په آریا هسپتال کې موجود یم او زما سره ناست دی ډاکټر سهیل خان. ډاکټر سهیل خان چې دی د 20 کاله په زړه کار کړی دی، د زړه متخصص دی، د زړه ډاکټر دی. په امریکا کې 20 کاله د زړه په مریضانو کار کړی دی. اوس یې دلته خپل هسپتال خلاص کړی دی، نوم یې دی آریا هسپتال او د دې هسپتال سی او دی، مشر دی. نو ما دا بهتره وګڼله چې ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړو، د دې بلوچستان بهترین ډاکټر، د زړه بهترین ډاکټر چې دی موږ ته په دوايانو نه چې مطلب خالي به په دوايانو علاج کوي، نه د ژوند سټایل راوښي چې په کومه طریقه باندې موږ د زړه د ناجوړیانو څخه ځان ساتلی شوی. نورې خبرې زه نه کوم، راځم ډاکټر سهیل خان صاحب ته چې دی موږ ته وښیي چې دغه د زړه هارټ اټیک چې په ځوانانو کې را روان دی وجه څه شي ده او د دې تدارک څنګه دی، د دې څه مطلب هغه موږ ځان څنګه ساتلی شوی او د ډاکټر کوم ټیسټونه ضروري دي که یو سړی د زړه درد محسوسوي، تکلیف محسوسوي، کم ټیسټونه وکړي. جی ډاکټر صاحب ستا خبره بالکل صحیح ده چې نن سبا په ځوانانو کې هارټ اټیک ډېر زیات شوی دی او د دې مختلف وجوهات دي. یو خو چې موږ خپل بلډ پریشر نه چکو، نو بلډ پریشر او شوګر دا رنګه شی چې بالکل په لاس سټیج باندې انسان ورسي بیا انسان ته معلومیږي. باید چې د هغې هغه وکړو موږ. بیا سګرټ نوشي چې د تمباکو چې دی هغه باید چې نه وسکي سړی او بل خوراک. او نن سبا چې په خوراک کې ډېر زیات ملاوټ را روان دی چې دی په بازار کې چې کوم دي خوراکونه، نو د هغې څخه باید چې موږ احتیاط وکړو. خوراک باید چې نارملي او چې په هغه کې کم موږ هغې استعمالو، غوړي استعمالو، هغه باید چې ښه غوړي د زیتون هغې غوړي، او باید چې موږ اکسرسایز کو، واک ډېر زیات کو. نو بل یو لویه خبره دا ده چې د خوب پیټرن چې دی باید چې په ټایم بیتیږو، په ټایم راپورته کیږو. دا ګرده شپه چې انسان وشي دا هم د وخت سره استی استی انسان په زړه باندې او په ګده بدن باندې بوج راوړي. او چې کوم چې د اسلامي کوم چې هغه ده چې ماښام ټایم مونځ چې اوسي، د ماخوستن مونځ زر ډوډۍ وخوره، زر بیدېږه، سهار ټایم راپورته کیږه، باید چې هغه نارمل پیټرن هم موږ وساتو. نو دا ډفرنٹ وجوهات دي چې د هغې د وجې هغه یو څوک خبره کوي چې احتیاط د علاج څخه بهتر دی او ارزان هم دی. نو باید چې موږ احتیاط وکړو نو هارټ اټیک بالکل موږ بچاوی سو په ځوانانو کې هم او د لوی خلک چې دي په هغې کې هم. بل دا دی چې ټیک دی اوس یو خو تا د خوب ټیم راوښولی چې خوب ټیم چې دی باید دغه اسلامي طریقې چې لمونځ وکړي بس دستي به بیدېږي، سهار وختي به راپورته کېږي. دا اوس لکه دا نن سبا ځوانان چې دي د شپې ګرده چکې کوي یا ګرده شپه به ویښ وي بیا د ورځې بیدېږي. دغه مطلب دا د خوب ټایمینګ هم ضروري دی چې ماښام به بیدېږي. دا ډېر ضروري دی. ولې چې څنګه شپه سي نو چې شپه سي ستا په دماغ کې یو دارنګه غدود دي هغه زیات سي چې هغه ته بالکل ریلیکس کړي او انسان خوب ته ولاړ شي. نو که د خوب ټایمینګ نه برابر نو ستا بدن کې بیا دارنګه نور غدود پیدا سي چې هغه ستا بدن ته نقصان رسوي. د هغې د وجې هارټ اټیک هم کیدی سي، فالج هم کیدی سي، او چې هغه ورته ډپریشن ورته په ځوانانو کې د هغې د وجې ډپریشن هم زیاتېږي. او د هغې د وجې چې ګرده شپه وشي دا چکه کوي یا بل شی کوي نو خامخا یاران دي، دوستان دي، یو څوک سګرېټ څکوي، بل څکوي، یو بل ته کتنګو ته انسان سګرېټونه هم شروع کوي، نشې هم شروع کوي. نو هغه چې کوم موږ اسلامي طریقه ده هغه د ګردو ښه ده چې ټایم بیدېږه په ټایم راپورته کېږي. بالکل. اوس دا دی چې زموږ ځوانان دي هغه به خامخا دا درد محسوسوي، مطلب یو مشکل په باډي کې محسوسوي او دغه سپینډېډي هم دي. اوس یو خو تا وروښوئ چې د ژوند لایف سټایل څنګه ژوند وکړې، څنګه تیر کې، څنګه خوراکونه وکړې، څه احتیاط وکړې او واک وکړې، ورزش وکړې. دا خو بهترین شی دا بالکل فری دی. بالکل فری دی. او پاتې سو چې کله یو سړی په د زړه په مرض اخته سي، بلډ پریشر وي یا شوګر سي، شوګر چې دی مطلب هغه د زړه مرض ته پیدا کوي، یعنی ډایرکټلی چې سړی شوګر سره د زړه مریض هم شو. نو بیا نو احتیاطي تدابیر څه شي دي او بل دا دی چې علاج کې کم ټیسټونه ضروري دي.
ګوره په دې خو دا دی که یو واره ته هغسې بلډ پریشر سوې یا شوګر سوې نو اوله کوشش به دا کوې چې خپل وزن به کموې خپل د خوراک خیال به ساتې او واک به ډېر زیات کوې بیا چې کم د دې دوایانې دي خپل د دې دوایانې به په ټایم باندې خورې ریګولر به خورې د شوګر بلډ پریشر دوایانې باید چې هغه بالکل په کنټرول تر مرګه پورې د مرګه پورې به خورې او دلته دا مسله هم ده چې که یو ډاکټر ته ورسې هغه د لس شیانو علاج کوي نو چې کوم سړی د څه شي ایکسپرټ دی که د شوګر ته مرض لري د شوګر ایکسپرټ ته ورسه چې په هغه کې کړی سپیشلایزیشن یې کړی چې مطلب هغه یې کې پراپرلی یې کنټرول کړي او بیا ګوره چې د شوګر دی کنټرول بلډ پریشر هغه دا ډېر ښه خبره وکړه که د شوګر مریض اوس او که د صحیح کنټرول نه وي نو دې د وجې تا ته هارټ اټیک هم کېدی شي فالج هم کېدی شي که شوګر دی ښه کنټرول وي بلډ پریشر نو د هغې چانسز بیا کم شي. صحیح. ټیسټونه کم ضروري دي؟ ټیسټونه خو ګوره دا رنګه دی چې که تا ته بلډ پریشر یا شوګر نو خپل کولیسټرول باید چې ته چیک کړې د شوګر چې کوم ټیسټونه دي هیموګلوبین A1C ورته وایي چې تا ته 3 میاشتې کې تا ته درشي چې تا شوګر څومره زیات کنټرول دی که نه دی او که د یو دا رنګه سړی د 35-40 سالو که تا ته شوګر هم نه که تا ته بلډ پریشر هم نه څو ټیسټونه دا رنګه دي چې ته باید چې وایې کې چې تا ته معلوم شي شوګر دی که نه دی دا لکه هیموګلوبین A1C سو لیپډ هغه پروفایل سو د خپل ګردې وګوره او په زړه کې بیا راځي کیلسیم سکورینګ راځي که تا ته مسله یي که شوګر یي که نه یي که ته د 35-40 کاله سپورت یې نو هغه کیلسیم سکورینګ تا ته درشي چې تا د زړه دننه ډبرې جمع دي یا کیلسیم جمع دی نو چې په چا کې کیلسیم سکور ډېر زیات دی په هغه کې د ریسک اف هارټ اټیک هم فیوچر کې زیات اوس مطلب دا ډبرې چیرې جمع کېږي؟ په زړه کې جمع کېږي کیلسیم جمع کېږي کیلسیم سکور ورته وایي هغه سکور دی هغه تا ته ښیي چې دا کیلسیم سکور دونې دی یا لږ دی که زیات دی که د کیلسیم سکور ډېر زیات دی د مطلب دی په تا کې د زړه هارټ اټیک ریسک هم زیات دی بیا د هغې مطابق به ستا دوایانې هغه سپرینګ چې موږ راچو هغه دغه د وجې هغه خو سپرینګ خو سټنټ ته وایي سټنټ دا بیا جلا مسله دا بیا جلا ده دا یو ټیسټ دی د زړه سی ټي سکین کېږي نو د 2 که 3 منټه ټیسټ دی هغه صرف تا ته دا درشي تا ته دا نه درشي چې ستا په زړه کې بلاکیج شته که نه شته تا ته دا درشي چې ستا په زړه کې دا کیلسیم جمع دی که نه دی جمع او څومره زیات کیلسیم وي هغونه زیات د ریسک اف هارټ اټیک هم وي ما په دې یو ډېره ښه ویډیو جوړه کړې ده هغه به ستاسو شیر کړم د کیلسیم سکورینګ زه خو دا وایم دا حقیقت هم دی چې زه پر خپل ژوند باندې کمپرومایز نه کوم زه د خپل وجود په درد باندې کمپرومایز نه کوم که زما سره وسایل زما سره پیسې زه اول دغه زما په وجود کې چې کومه مسله ده مشکل دی درد دی ناجوړي ده زه د دې علاج کوم که دلته نه و هغه خان لزم که هغه خان نه و امریکې لزم ولې چې زه پر باډي کمپرومایز وکړم نو زما وجود چې دی زما دپاره امپورټنټ دا اوس چې زه خبرې کوم لاسونه شروم دا زما د باډي د وجود نو چې د دې خیال نه وساتم نو سبا خو زه نه یم سبا به مړ یم پر باډي پر وجود پر صحت کمپرومایز مه کوئ ها دا یو خبره کوم چې تاسو باید د صحیح ډاکټر انتخاب وکړئ تاسو باید د سم هسپتال انتخاب وکړئ دلته به هسپتالونه وي چې د هغو مقصد به دا وي چې هسې مطلب موږ دوایانې خرڅ کړو دلته د هسپتالونه شته چې د هغو مقصد دا دی چې موږ علاج وکړو نو په علاج که دوایي خرچه راځي دوایي به هم کوي که اپریشن ضرورت وي هغه به هم کوي که ټیسټونه یې هغه به هم کوي که ستا علاج مقصد وي نو د علاج دپاره چې دی ته باید بهترین هسپتال ته راسې بهترین ډاکټر ته راسې بله خبره دا یوه خبره موږ کوو چې دغه ګرانه دی آریا ګرانه دی آریا چې دی د دلې چې کوم علاج کېږي د آریا چې کوم ټیسټونه دي زه د بازار پرایویټ هسپتالونو درښیم چې هغه په ګرانه دی یعنی که ته یقین نه کوې ما ته راسې د دې انجیوګرافي په څو ده د دې دا ټیسټ په څو دی په هسپتال کې په 1000 یا 2000 روپۍ ګرانه یا برابر وي یا ورې معیار وګوري بیا مطلب دا پروپاګنډا ده او موږ یو بهترین هسپتال ته ضرورت لرو هغه آریا هسپتال دی که دا موږ نه کړي سپورټ بیا به زموږ هر مریض چې دی لاهور لځي بیا به هر مریض کراچۍ لځي یا به اسلام آباد لځي دا هسپتال باید موږ په پښو ودرو دا زموږ ذمهواري ده په دې کې 600 ملازمین دي 600 دا نور هسپتالو ته زه ته بیا یم تر 50 نه زیاتېږي دغه بیا صحیح او دا دی چې را روان کال کې به په را روان کال کې به د دې هسپتال د ملازمینو تعداد 1400 نو دلته هم دلته چې موږ وګورو دا ملازمینو ته چې موږ وګورو دا یو معیاري هسپتال دی او د دې مقصد دی چې موږ علاج خلکو ته ورکو د خلکو علاج وکړو دا یو معیاري هسپتال هم دی او علاج هم مقصد دی د ملازمین د دې شایدي ورکوي چې 1400 ملازمین وي دلته نو که درمنو لایف سټایل ډاکټر صاحب در وشول فری هم دی یو روپۍ خرچه نه راځي باندې که ته یې واک وکړي که ته د صحت خیال وساتئ که ته مطلب
هغه ستاسو خوراکونه دي د پریوتلو ټایم دی دا باندې ته عمل وکړي بیا خو ضرورت هم نشته هسپتال له مه راځي دا فري موږ ته وویل او که ته ناجوړه یاست بیا خو نو علاج دی هسپتال دی بلډینګ دی ملازمین دي ډاکټران دي مشینان دي نو دا علاج لپاره باید تی بیا په دې کې کمپرومایز هم ونه کوي باید خپل علاج وکړي نو دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې زموږ ځوانان خبر سي او په ټیم بیده سي خپل ژوند ته ټیم ورکړي نشې پرېږدي لایف سټایل برابر کړي او بیا که چیرې مریضان وي باید خپله ټیسټونه وکړي تی ژوند موږ لپاره ډېر ضرورت دی د پښتانه ژوند قبایلي ژوند دی که د کور مشر مړ زړه په ناروغي اخته سي دا ګرده کور ډیمیج سي د بچیانو فیس متاثره سي ستا ژوند متاثره سي د بجلي بل بیا نسو پرې کولی نو یو صحتمند پلار یو صحتمند کورنۍ ته ډېر ضرورت لري مهرباني